محترم حاضرینو، د تیرو سوچ موسه زموږ هغه وینا هغې پر سیرت باندې راګرځي چې هغې کې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیرت واقعات ږدو، هغې کې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت بیانو، هغې کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زندګۍ او یو نمونه او یو نقشه د دې امت دپاره ږدو. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی دا د دې امت دپاره د هدایت لویه نمونه بلل کیږي. تیره جمعه کې مې دا خبره کړې وله چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په غار حرا کې د نبوت تاج پر سر باندې کښېښول او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی د نبوت خلعت او لباس ورکړ او حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د هغې سره ملاقات وسو. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام په سینه پورې ونیوی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجة الکبرا کور ته راغلی. حضرت خدیجة الکبرا ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله پریشانی بیان کړه او ورته وایي چې زما پر ذمه باندې ډېره غټه ذمهواري راغله او انی خشیت علی نفسی، زه پر ځان باندې بیریږم چې دا ذمهواري به زما په لاس باندې سر ته ورسیږي او کنه، او داسې نه چې د دې ذمهوارۍ په ادا کولو کې زما څه قصور وسي او زه د رسوایۍ او زه د ستړیا سره مخامخ سم. حضرت خدیجة الکبرا د ټولو څه مخکې اول دته په خپله تسلي ورکوي، ورته یې کله لا یخزیک الله ابدا، هرگز داسې نه ده، الله تعالی به هیڅکله تا نه رسوا کوي. ځکه تا کې بعضې داسې خویونه سته، تاسو کې بعضې داسې خصلتونه سته چې د هغه خویونو او خصلتونو په خاطر باندې الله تعالی انسان نه رسوا کوي. هغه خصلتونه د کامیابۍ خصلتونه دي، هغه خصلتونه د عزت خصلتونه دي چې ته د قریبانو سره وسیله رحمي کوې او ته د غریبانو سره همدردی کوې او ته د میلمنو اکرام او عزت کوې او چې پر کوم ځای باندې مشکلات راسي په مشکلاتو کې د خلکو مرسته کوې او چې د کوم چا په زندگی کې دغه حالت، دغه خصلتونه، دغه خویونه راسي، هغې دغه خویونه د رسوایۍ او د ذلت ذریعه نه وي، نو ځکه تا هرګز الله تعالی نه رسوا کوي. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښې تسلۍ په خاطر هغه د خپل اکا زوی ورقه ابن نوفل ته راولي چې هغې د جاهلیت په دور کې پر نصرانی دین باندې و او هغې ته په خپل دین کې الله تعالی ډېر غټ علم ورکړی و او هغې دې وخت کې د انجیل چې د حضرت عیسی علیه السلام آسماني کتاب و د هغې ترجمه یې په عبراني باندې کوله او د هغې عمر 120 کاله ته رسېدلی چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته کښېناوی ورته یا ابن عمي اسمع من اخي ما يقول، ای زما د اکا زوی ته د دې ځوانه څه خبره واوره، ته د دې خپل وراره څه خبره واوره چې دا ستا وراره څه وایي. چې کله ورقه ابن نوفل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې ته د جبرائیل علیه السلام ذکر کوي چې ما ته حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی. ورقه ابن نوفل ډیر په حیرت کې سو، وای دا خو هغه فرشته ده چې کومه فرشته حضرت موسی علیه السلام ته راتلله، ورته زه دې ته ډیر په حیرت کې یم، پر دې ناپاکم ځکه باندې چې دلته د بت پرستۍ بغیر بل څه نسته، دا فرشته به پر دې ناپاکم ځکه باندې څنګه راس؟ ورته که چیرې پر دې ناپاکم ځکه باندې دغه فرشته راغلی نو بیا خو د دې ځکه دپاره ډیره د نیکبختۍ او ډیره د خوشقسمتۍ لویه علامه ده. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته خپل بیان کوي نو هغې به را افسوس کوي وایي یا لیتنی کنت حیا، کاش دې وخت کې زه ژوندی وی، ما ته الله ژوند را کړی وی. یا لیتنی کنت جزعا، کاش ما ته الله تعالی ځواني او قوت را کړی وی. فانصرک نصرا مؤزرا، ما به ستا په ډېره کلکه باندې مدد کړی وی. چې کومه زمانه کې قوم ستا په مقابل کې دریږ، چې په کومه زمانه کې قوم تا د دې وطنه څه ایستلو ته مجبوره کوي، نو کاش په هغه وخت کې زما ژوند هم وای، زما ځواني هم وای، زه به ستا پر څنګ درېدلی وی، زه به ستا در شا درېدلی وی، ما به په ډېره کلکه باندې ستا حمایت او مدد کړی وی.
چې کله هغې دا مجلس ورته وکړي، حضرت خدیجة الکبرا د ورقه ابن نوفل څخه پوښتنه کوي، وایي زما د اکا زویه الله تعالی تا ته ډېر عمر درکړی دی او د عمر سره سره تا ته ډېر غټ علم درکول سوی دی، او چې څومره آسماني کتابونه دي د دې ټولو کتابو سره ته ولد او اشنا یې، او په دې ټولو کتابو باندې عالم او خبر یې. ته ما ته دا ووایه چې په دې کتابو کې د یو بل نبي بشارت او زیری شته که نشته چې د مځکې ته به بل نبي راځي؟ په دې کتابو کې د دې ذکر شته. هغه ورته و په انجیل کې هم د دې ذکر شته، په تورات کې هم د دې ذکر شته، په زبور کې هم د دې ذکر شته چې څومره آسماني صحیفې دي په هغو ټولو کې دا ذکر شته چې آخرنی نبي به راځي او ټوله دنیا د هغې انتظار لري، او د هغې نبوت به د شرق صدر غربه پورې، د هغې نبوت به د جنوب صدر شماله پورې، د هغې نبوت به د دې زمانې څخه د ده د راتګه صدر قیامته پورې، او د هغې د راتګه څخه وروسته بیا الله تعالی د بل نبي د راتګ ضرورت نه محسوسوي، او هغه به خاتم النبیین، هغه به سید الاولین، د ټولو انبیاو سردار به هم دی، د ټولو انبیاو آخرنی انسان به هم دی. چې کله ورقه ابن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته دا خبره ښکاره کړه، نو حضرت خدیجة الکبرا ورته وی دا اکا زویه د هغه نبي یو څه نښانې راوښیه چې هغه به څنګه انسان، د هغې زندګي به څنګه وي، د هغې د زندګۍ حالات به څنګه وي، د هغې د زندګۍ اوقات به څنګه وي، هغې به پر دې مځکه باندې څنګه وخت تېروي. ورقه ابن نوفل د هغې ته اولنۍ علامه دا ښکاره کوي چې هغه نبي به یتیم وي، د هغې به پلار نه وي، د هغې به مور نه وي، او د هغې کفالت به په خپله رب العالمین په خپله باندې کوي. نو ورقه ابن نوفل د حضرت خدیجة الکبرا ته د هغې نبي اوله نښانه دا ښکاره کوي چې دا به یتیم وي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې دا نښانه وله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یتیم پاتس، چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار عمر 21 کاله ته د عبدالله عمر ورسېدی، د هغې نکاح د بني زهره قبیلې د یو زنانې سره وسوه چې د هغې عمر 20 کاله، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار عمر 21 کاله، د حضرت امینې مبارکې عمر 20 کاله. او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مور په نس کې وجود ته راځي، دنیا ته راځي، او د مور په نس کې وجود پیدا کوي، او د دې دنیا ته سترګې لا نه راښکاره کړي، پلار یې د دنیا څخه ورخصتېږي، وفات کېږي. هغه د قافلې سره تللی دی د شام پر طرف باندې، چې کله مدینې منورې ته راځي د بني زهره قبیلې سره تېرېږي، نه هغه لاره کې پر هغې باندې د تبو ناجوړې راځي، هغې پر هغه ځای وفات کېږي، په هغه لار کې قبر جوړېږي. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر هغې 6 کاله ته ورسېدی، 7 کاله ته ورسېدی، نو مور یې په یو سفر کې د مدینې منورې څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راولي، د پلار و قبر ته یې دروي، او هغه بچي ته څه وایي، ورته یې محمده در دې خاورو لاندې چې کوم څوک پروت دی دا ستا پلار عبدالله دی. ورته عبدالله د قافلې سره تللی و، او ما ته دا خبره کړې وله د تګ په وخت کې چې کله قافلې را ورسېږي نو د قافلو ژنګولې وغږېږي، او د قافلو شان را ورسېږي، نو ته به زما مخ و استقبال راځې، او ما به تا ته ډېرې تحفې را رسولي. ورته یې محمده ډېرې زمانې تېرې سوې، ډېرې قافلې رالې، او ډېرې ژنګولې وغږېدې، او ډېرو زنانو د خپلو خاوندانو استقبال وکړي، لیکن محمده زما د کور دروازه ته ستا د پلار د مرګ ژنګوله وغږېدله. آخر ورته یې عبدالله محمد نورانی بچی هغې ستا ملاقات له راغلی دی، ته دې خپل بچي ته سر راپورته کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام شاوخوا ګوري چې د پلار کومه مینه ده، او پلار په څومره محبت کې بچی په غیږ پورې نسی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه تمه پوره نسوله، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زندگی کې هغه نعمت په نصیب نسو. د هغې څه وروسته هغه مور د پلار پر قبر باندې
یو ساتکی فریاد کوي د هغې نوم اخي 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 او صحرا ده حاجانو به لیدلې د ابوا په مقام کې د هغې مور کرار کرار سترګې پټېږي 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 او هغې مور په هغه لار کې رخصت کېږي او د دنیا سزي او هغه وفات کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام ماشوم بچی بیا ام ایمن در لاس نسی او بیا مکې مکرمې ته راولي. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د پلار وفات هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام په داسې زندگی کې سوی دی چې د هغې زندگی د مور په نس کې روانه وه او د پیغمبر علیه صلات وسلام د مور وفات د پیغمبر علیه صلات وسلام پر 6 کال یا پر 9 کال عمر باندې راغلی دی. نو ورقه ابن نوفل حضرت خدیجه الکبرا ته د هغې نبی اوله نشانه دا بیانوي چې هغه نبی چې دنیا ته راځي هغې به یتیمي او د هغې کفالت او ساتنه به په خپل رب العالمین کوي. او دویمه نشانه چې هغه نبی به څنګه وي ورته دویمه نشانه هغه ده چې هغې نبی به فقیر وي هغې به غریب وي هغې به مسکین وي او د هغې پالنه او پر هغې باندې مال خرڅول دا به د قریشو د یو مالدارې زنانې په نصیب وي چې هغې به پر ده باندې خپل مال خرڅوي هغې به پر ده باندې خپل دولت خرڅوي او هغې به د ده کفالت کوي. او حضرت ورقه ابن نوفل هغې حضرت خدیجه الکبرا ته وایي ورته یې دا کار لورې هغه علامې ما ته په تا کې ډېرې ښکاره معلومېږي چې هغه زنانه به ته یې چې هغې به پر دې فقیر نبي باندې خپل مال او دولت خرڅوي. حضرت خدیجه الکبرا ته الله تعالی په مدینه کې ډېر مال او دولت ورکړی و ځکه د نکاح څخه مخکې به پیغمبر علیه صلات وسلام د دې د قافلې سره تللی چې د دې د تجارت قافلې به راتلې لیکن هغې خپل مال او دولت ټوله پر پیغمبر علیه السلام باندې خرڅ کړي او د هغې صله هغې زنانې دا ولیدله چې د دې د سلامو دپاره به الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام راستاوه. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام براله پیغمبر علیه السلام ورته جبرائیل څنګه راله ول الله را واسطه ول ورثه خدیجه ته زما سلام وای ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی به د فقری د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله زندگی هغه په کوم حالاتو کې تیر شو. حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها حضرت عائشه مبارکه د هغې د کور حال بیانوي وای د پیغمبر علیه السلام چې څومره زندگی تیر شوله داسې ورځ نه راغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د په ورځ کې 2 ځله په وربشي نه ډوډۍ ځان مړ کړی د غنمو ډوډۍ خوله نه لیکن چې وربشي نه ډوډۍ پیدا کېدله د هغې هم دغه حال و کیفیت. حضرت عایشه مبارکه یې ځل وایي 2 میاشتې مسلسلې تېرې شوې چې زموږ په کور کې اور نه سو بل. نو یو صحابي ورته ستاسو خوراک څه و ورته الاسودان 2 تور شیانو تور خرماو پر هغې باندې د زمزم اوبه سربېروي او په تور خرماو د زمزم په اوبو باندې موږ 2 میاشتې مسلسل گزاره کوله. په کومه شپه باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رخصتېږي وفات کېږي په هغه شپه باندې د پیغمبر د زندګۍ دا حیثیت چې د یو یهودي په کور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زغره په ګرو او په رهن باندې پرته ده چې د هغې څه یو څه پیسې اخیستې دي د کور گزاره پکې او چې په کومه شپه باندې پیغمبر علیه السلام وفات کېږي په هغه شپه باندې په کور کې دومره تیل نشته چې څراغ بل کړي او په هغه شپه باندې په ټوله کور او په ټوله مسجد نبوي کې تاریکي دی ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی حضرت خدیجه الکبرا ته ورقه ابن نوفل وایي چې هغه نبی به فقیري پر هغې به ډېره د فقر زندگی تېرېږي. حضرت کعب بن عجره هغه رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد کې ناست دی چې ورته ګوري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې رنګ باندې ډېر ژړوالی دی او د هغې پر رنګ باندې یو قسم ضعف دی یو قسم کمزوري ده. ماره ورته کښېنستی ورته و ابي و امي مالي اراك متغير اللون ورته د الله رسوله زما مور پلار دې درته قرباني په دې رنګ کې د نن ډېر تغیر معلومیږي رنگ دې ډېر په ضعف او په ډېره کمزوري کې دی اخر ولي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته والله ما دخل هذا الجوف ثلاثه ایام لقمه واحده، په الله دې مې قسم چې دین نسته نن درې مده یو ګوله نه دور نه وتلی. نو د هغې په وجه باندې زما په رنګ باندې خامخا اثر معلومیږي. حضرت کعب رضی الله عنه مې منډې کړې چې ورغلی د یهودي یو څه وشان دي هغه وبېدل غواړي، هغه وشان یې ژر ژر اوبه کړل. د هغې په عوض کې هغه یهودي یو څه خورما ور برابره کړله، هغه خورما یې راوزغلوله، پیغمبر علیه صلات وسلام تکشي شوله. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته څنګه دې راوړله، ولې ولاړې دومره په تلوار؟ دی ورته والله انی لاحبک، ای د الله رسوله په الله قسم زما ستا سره ډېره مینه ده او ستا د رنګ دغه کیفیت لیدل د ما برداشتولی نسو، نو په دې وجه باندې ولاړم. پیغمبر علیه السلام ورته انظر ماذا تقول، ته پر دې خپله خبره باندې لږ غور وکړه ته څه وایې. دی بیا ورته والله انی لاحبک، په الله قسم زما ستا سره ډېره مینه ده. پیغمبر علیه السلام بیا ورته انظر ماذا تقول، ته لږ پر خپله خبره فکر وکړه. چې کله هغه درېیم ځل د خپله خبره بیا ورته راګرځوي، نو پیغمبر علیه السلام ورته ان کنت تحبونی، ای کعبه که ستا یقینا زما سره محبت دی، نو فاعد للفقر تجفافا، د فقر او د مسکنت دپاره تیار سه، او داسې فقر به در باندې راځي، داسې مسکنت به در باندې راځي، تجفافا چې هر څه به در څه ختموي، هر څه به دې ختمیږي. ورته یا کعب، ورته الا الفقر اسرع الى من يحبني، ای کعبه فقر هغه چاته چې زما سره محبت رازق لري، هغې له فقر او مسکنت او غربت دومره په منډه راځي، من السیل الى منتهاه، لکه پر غره باندې چې باران کیږي او د غره د سره سه د غره بیخ له سیل او سیلاب په څومره تلوار ځان را رسوي، چې کله اوبه په واله کې راویږي او واله د مځکې پر مخ باندې نه وي، د غره د سره سه د غره در پایه پورې ورته هغې اوبه چې د غره د سره سه د غره در پایه په څومره تلوار را رسیږي چې په زندګي کې زما سره د چا محبت یې هغې به غربت او فقر ته ځان تیاروي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي الفقر فخری، فقر زما فخر دی. نو په دې وجه باندې ورقه ابن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه نښانه دا بیانوي چې هغه نبی به فقیر وي او پر هغې نبی به د عربو یو زنان خپل مال و دولت ټوله قربانوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست دی، حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته راغلی، ورته یا رسول الله ان الله یقرئ علیک السلام، ای د الله رسول الله تعالی سلام وایي، الله تعالی سلام ورته راواستوي او د سلام څخه وروسته الله تعالی یو پیغام په لاس راکوي. هغه پیغام دا دی چې انی اوحیت الی الدنیا، الله تعالی وایي ما دې دنیا ته وحی او امر وکړي او دنیا ته مې یو پیغام پیش کړي. هغه پیغام دنیا ته پیشول دا ان تمرری وتکدری وتزیقی وتشددی علی احبائی، چې کوم څوک په دنیا کې زما سره مینه او محبت لري، زما محبوب خلق دي، نو دنیا ته ما دا پیغام پیش کړي چې ته به پر هغې باندې ډېره ترخه یې، د هغې زندګي به ډېره ترخه یې، په دنیا کې د هغې زندګي به ډېره ستړې وي. وتکدري، پر هغې به ته تاریکه یې، لکه یو سړی چې په تاریکه شپه کې زندګي تېروي، پر هغې به روښانه ورځ داسې تاریکه د ډېرو مشکلاتو په وجه. وتزیقي، د هغې زندګي به ډېره تنګه په دنیا کې، او وتشددي، د هغې زندګي به ډېره سخت وي. پر چا باندې الی احبائی، چې کوم څوک زما سره محبت لري. نو الله تعالی ورته ویل دا پیغام راکړي چې ما دنیا ته دا وحی وکړي چې ته به پر زما پر دوستانو ډېره ترخه یې، ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تاریکه یې، ته به زما پر دوستانو باندې ډېره سخته یې، او ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تنګه یې. د څه دپاره؟ که یحب لقائي، چې هغې زما ملاقات ډېر محبوب بولي، هغې زما د ملاقات ډېره تمه ولري. د الله ملاقات د په مرګ باندې کېږي، چې هغې به همیشه د خپل مرګ په فکر کې، او د مرګ بعد الله تعالی ملاقات دی، د الله تعالی
نعمتونه دي د الله تعالی میمانخانه او جنت دی، هغوی به دې ته ډېر خوشحاله. نو دې دپاره دنیا ته مې دا وحی هم وکړي او دویمې دنیا ته دا وحی هم وکړي چې دنیا ان تسهلي وتوسعي وتحبي وتزيني على اعدائي. اے دنیا تا به ډیره اسانه او ډیره بفراخه او ډیره بشایسته او ډیره بخوږه زما پر دشمنانو باندې. فراخه زندگی به هم د دوی، خوږه زندگی به هم د دوی، د نعمت ډکه زندگی به هم د دوی، او د دنیا سره به د دوی ډیر محبت او دنیا به دوی ته ډیره خوبصورت او ښایسته وي. د څه دپاره کوي یکره لقائي چې هغې زما د ملاقات څه بد وړي، د مرګ څه بد وړي، هغې زما ملاقات ته هېڅکله نه تیارېږي. ځکه دنیا داسې شی ده چې الله تعالی د خپلو دوستانو دپاره ډېره تنګه جوړه کړې ده چې دوستان د خپل مرګ ته خوشحاله وي او د الله دوستان د خپل رب ملاقات ته خوشحاله وي. او دنیا داسې شی ده چې کم څوک د الله تعالی نافرمانه وي، الله تعالی هغو ته ډېره اسانه کړي، هغې باندې د دنیا ډېر کثرت وي، هغې ته دنیا ډېره خوږه وي او هغې ته دنیا ډېره محبوبه وي. نو ځکه د الله ملاقات په مرګ باندې دی، هغې د مرګ څخه ډېر نفرت کوي. چې کومو خلکو ته الله تعالی د خپل عشق څخه ډک او لبریز زړونه ورکړي دي، د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی ملاقات دی، د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی دیدار دی، د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی میلمستیا او جنت و نعمتونه دي. نو ځکه هغې به د مرګ په راتللو باندې خوشحاله کېدل، هغې به د مرګ په اورېدلو باندې د الله حمدونه بیانول. حضرت خواجه باقی بالله رحمه الله ته چې به کوم څوک رالی او فلانکی سړی وفات د به ورته ویل الحمدلله چې د دنیا د مشکلاتو څخه فارغ است. ځکه هغې ته دا معلومېدله چې دلته هره ورځ امتحان دی، هغې ته دلته معلومېدله چې د دې زندګۍ هر ګړی امتحان دی او په امتحان کې د سړي زندگی ډیره سخت او ډیره پابند دی. نو ځکه هغې دې دنیا ته د مشکلاتو د امتحاناتو په نظر کتل او چې کله به د دنیا سره رخصتېدی نو هغې ته به بې اختیاره پر خوله دا کلمې ورتلې الفزت ورب الکعبه، زما دې په رب د کعبې قسمې چې زما کامیابه سو. چې کله به د دنیا سره رخصتېدی د هغې د خوله به دا چغه خطا الفزت ورب الکعبه. ځکه د هغې دا زندگی و دا عقیده و دا فکر ولو چې ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ یو فل دی، یو دوست د بل دوست سره یو ځای کوي. لکه یو دوست د سیند پر هغه غاړه دی، بل دوست د سیند پر دې غاړه دی چې کله په مابین کې فل نه وي او پل کراس سوی نه وي او پر پل باندې سړی تیر سوی نه وي، یو دوست د بل دوست ملاقات ته ځان نسي رسولی. ځکه د هغې به دا عقیده وه چې تحفة المؤمن الموت، د مؤمن دپاره د الله د طرفه بهترین تحفه مرګ دی. ځکه به مرګ باندې د الله دیدار و ملاقات کېږي، د مرګ بغیر به چیرې کېږي. د هغې به دا عقیده وه چې مرګ د انسان دپاره سلامتیا ده. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. چې کومه ورځ د ژوند ده، چې کومه ورځ د مرګ ده، چې کومه ورځ د قیامت ده، دا درې ورځې د سلامتیا د انسان په زندگی کې پر انسان باندې درې ډېرې ناولدې ورځې راځي چې په هغه ورځو کې سړی داسې دنیا ویني، داسې اشکال ویني، داسې مخلوقات ویني چې د دې څه مخکې نه یې لیدلې. یوه هغه ورځ ده چې سړی د مور د نسه څه دنیا ته سترګې راښکاره کړي. دا د انسان د زندګۍ ډېره ناولده ورځ، ځکه د دې څه مخکې انسان څه نه یې لیدلي. که چیرې یو د الله نیک بنده راسي، یو بزرګ راس د سړي په راسته غوږ کې اذان وکړي او چفه غوږ کې اقامت وکړي، د انسان پر زندگی باندې ډېر بهترین اثر لري. دویمه هغه ورځ چې سړی د دنیا څخه سترګې پټوي او د قبر توره کنده ته ورشوه کېږي، چې صرف د دنیا څخه سترګې پټوي زکندن راځي. ځکه دې وخت کې د انسان څخه ولد مخلوق د قریبانو په شکل دا ورته ناولد سي ځینې غایب سي، او ناولد مخلوق د فرشتو د عزرائیل علیه السلام په شکل پر انسان راښکاره سي. او دې وخت کې هم سړی داسې حالات ویني چې د هغې څه مخکې سړی نه یې لیدلي.
که د الله یو نیک بنده د انسان په نصیب سي چې هغې دې وخت کې سوره یاسین ورته وایي نو هغه سوره یاسین د انسان ډېره لو تسلي او د انسان په مشکلاتو کې ډېر آسان کړي. او درېیمه هغه ورځ چې سړی د قیامت په میدان کې راپورته سي نو دا د انسان درې ډېرې ناولده ورځې راسي. نو په هغه ناولده ورځو کې یوه ورځ دا ده چې سړی د دنیا څخه آخرت ته رخصت سي. نو ځکه زموږ بزرګانو به مرګ دا د ځان دپاره تحفه بلله، ځکه د هغې به عقیده دا و چې د مرګ بعد وصال یار دی، د مرګ بعد د خپل دوست او د خپل رب دیدار دی او د خپل دوست او د خپل رب ملاقات دی. او هغې ټوله زندگی د الله تعالی په دیدار کې تېروله. حضرت ممشاد دین نوري رحمه الله ډېر لوی بزرګ چې کله د مرګ وخت راغلی د سکندن کیفیت راورسېدی نو هغې ته خپل شاګردان او مریدان ناست دي. برای یو مرید لاس پورته کوي، یا الله زموږ دې بزرګ ته، یا الله زموږ دې روحاني پلار ته جنت الفردوس ورکړه. حضرت ممشاد دین نوري رحمه الله په ډېره غوسه باندې ورته وکتل، په ډېر خشم یې ورته وکتل. هغه ورته وایي حضرت زما څه غلطیا وسو؟ ورته یې اوس تاسو غلطیا وسو. ورته یې څنګه غلطیا راسه وسو؟ ورته یې بچی د الله په ذات دې مې قسم وي 30 کاله الله تعالی جنت مخ ته مخ ته راته کوي. ما په 30 کاله جنت ته په شوق نه دي کتلی. زما مقصود د الله تعالی دیدار دی. ما زندگی ټوله د الله د دیدار دپاره وقف کړې ده. حضرت ابن فارز رحمه الله ډېر بزرګ چې کله وفات کېدی د وفات پر وخت الله تعالی جنت ورښکاره کړي. د چې د جنت منظر ته وکتل برای مخ ځینې واړوی، الله تعالی دې بل طرف ته جنت ورښکاره کړي. باره د څه ویل؟ قل ان کان منزلي فی الحب ما عندکم اترکنی فقد ضیعت ایامی. ول یا الله که زما د زندګۍ صله دغه چې ته ما ته صرف جنت راکوې او ما خپله زندگی د دې جنت دپاره ستړې بللي نو فترکنی فقد ضیعت ایامی. یا الله ما دلې پرېږده، زما څه زندگی ضایع سوې ده، زما زندگی تباه سوې ده، زما زندگی برباد سوې ده. ځکه ما زندگی د جنت د طلب کې نه ده ستړې کړې، ما زندگی ستا د دیدار په تمنا ستړې کړې ده او زما د زندگی لوی مقصد ستا دیدار. ځکه د اولیاءو دا عقیده ای چې د مرګ بعد د الله دیدار دی. نو هغې د الله دیدار د مرګ بغیر نسی کولی، نو هغې به مرګ ته د تحفې په نظر څنګه نه ګوري. حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت عزرائیل علیه السلام راغلی، ورته ابراهیم الله تعالی دې ډېر یادوي، الله تعالی دې ډېر ذکر کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته د دې څه مطلب؟ ورته د دې مطلب دا دی چې الله تعالی ستا رخصتۍ له راستولی یم چې زه به تا رخصتوم بس، ځکه د الله تعالی ډېر ذکر ستا و. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي څه معنا؟ ورته ستا روح قبض کوم. هغه ورته هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله. دنیا کې یو دوست، ځکه ابراهیم خلیل الله دی، د الله دوست. ایا دنیا کې یو دوست داسې راغلی دی چې د بل دوست روح قبض کړي؟ چې الله تعالی زما روح قبض کوي. حضرت عزرائیل علیه السلام برته اسمانو ته پورته شو، د الله عرش ته پورته شو. یا الله حضرت ابراهیم علیه السلام مرګ ته نه دی تیار. هغې پر دې باندې ډېر تعجب وکړي چې یو دوست به د بل دوست روح څنګه قبض کوي. الله تعالی ورته ته ورسه ابراهیم ته دا ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله. آیا یو دوست دې داسې لیدلی دی چې د بل دوست د ملاقات ته څه پر شا کېږي؟ نو زه چې ستا روح قبض کوم خو خپل ملاقات ته دې راغواړم. نه یو دوست به په دنیا کې چا هم داسې نه لیدلی چې هغې د خپل دوست د ملاقات ته څه پر شا کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې واورېدل ورته عجل عجل فانا مشتاق و بی اشتیاق. حضرت عزرائیل علیه السلام ته وایي زما روح ډېر ژر قبض کا، په ما کې ډېر شوق دی او زه د الله دیدار ته ډېر په شوق یم. نو په دې وجه باندې ورقه ابن نوفل چې حضرت خدیجة الکبرا د پیغمبر علیه السلام د نبوت د علاماتو پوښتنه کوي چې د هغې نبي به څه علامې؟ نو هغه یوه علامه دا ورته بیانوي چې هغه نبي به یتیمي، او دویمه علامه دا ورته بیانوي چې هغه نبي به فقیري، هغې به په دنیا کې د مسکنت او د غربت زندگی تیروي.
ما درته ویل د پیغمبر علیه السلام زندگی ډیره د مسکنت ولا ډیره د غربت ولا. د پیغمبر علیه السلام د کور حالات کله کله زه یې واقعه را نقل کوم. اکثر پیغمبر علیه السلام لور حضرت فاطمه زهرا پیغمبر علیه السلام ته ډیره قریبه او ډیره محبوبه. ځکه پیغمبر علیه السلام به د دې متعلق ویل الفاطمه بضعة مني، دا زما د زړه ټوکړه ده. او پیغمبر علیه السلام چې به د دې کور ته رالی نو دا به ورته ولاړېده او پیغمبر علیه السلام به یې مچاوی او په خپل ځای به یې کښېناوی. او دا چې به د پیغمبر علیه السلام کور ته ورغله پیغمبر علیه السلام به هم ورته ولاړېدی. یو ځل داسې وسو حضرت فاطمه زهرا په کور کې بیماره ده. پیغمبر علیه السلام د هغې پوښتنې او عیادت له راځي. چې کله دروازې ته رالی نو حال راستی ورته یې بچې ته لږ پرده وکړه، زما سره د قریشو سردار عمران ابن حسین را سره دی چې زه ستاسو کور ته درسم، پر تاسو موږ پوښتنه وکړو. حضرت فاطمه زهرا د کوره څه حال راستی ورته یې پلاره په الله قسم په کور کې دومره ټیکری نشته چې زه د خپل ځان پرده په وکړم، زه پرده په څه باندې وکړم. پیغمبر علیه السلام د باندې څه د خپلې وږې پټو راستی ورته بچې ته یو ځل په دې کې کښېنه چې موږ ستا پوښتنې له درس. پیغمبر علیه السلام چې کله رالی دا مبارکه د حجرې په کنج کې د پیغمبر په پټو کې پیچلې ناسته ده. پیغمبر علیه السلام پوښتنه ورباندې کوي او دا مبارکه دومره ژاړي چې د ژړا سه د پیغمبر علیه السلام د پوښتنې جواب نشي ورکولی. پیغمبر علیه السلام ورته بچې ولې ژاړې؟ ورته د الله رسول یو طرف ته په کور کې فقر دی، مسکنت دی، په کور کې نفقه نشته، بچي ټوله ورځ راباندې ژاړي، په کور کې بیماري ده، د دوا دپاره څه د علاج بندوبست نشته. ورته د الله رسول په کور کې حالات ډېر ترخه دي، حالات ډېر سخت دي. ورته د الله رسول په الله قسم دا ټولې برداشتولی سم، یو خبره نسم برداشتولی، بس هغه مې ډېره ژړوي. ورته کومه خبره نسې برداشتولی؟ ورته نن ستاسو غوندې میلمانه زما کور ته رالو، زما په کور کې دومره څه نشته چې ستاسو د اکرام دپاره یې کښېږدم. ورته د الله رسول په الله قسم دا خبره نسم برداشتولی. پیغمبر علیه السلام یې ځان ته رس کوي او پیغمبر علیه السلام یې په غیږ پورې نیسي او د هغې پر ژړا پیغمبر علیه السلام ورسره په ژړاس. ورته وایي بچې که ستا په کور کې مسکنت دی، ستا د پلار په کور کې مسکنت دی، والله ما ذقتم الثلاثه ایام فواقا. ورته وایي بچې په الله قسم نن درېیمه ده چې دې نستم ګوله نه ده ورشوه سوې. ورته ابي علی لیجعل ما بین المکة والمدینة ذهبا. الله تعالی دا پیغام هم راکړی، دا پیشکش هم راته وکړي چې د مدینې او د مکې په مابین کې چې څومره غرونه دي دا به ټوله درته سره زر کړم. لیکن ما ویل یا ربي اجوع یوما و اشبع یوما، یا الله یو ورځ لوږه یو ورځ مړتیا، بس چې په کومه ورځ باندې وږی سم په هغه ورځ به صبر کوم، چې په کومه ورځ باندې موړ سم په هغه ورځ باندې به شکر. زما امت کې فقیران را روان دي، د هغې په کور کې به فقر او مسکنت دي. زما په امت کې داسې انسانان را روان دي چې د هغې د کورنۍ انسانانو د علاج به بندوبست کوي. زما په امت کې داسې انسانان را روان دي چې د مسکنتو درپدرۍ سبب پر هغې باندې بچي بغار او ژړا کوي. د هغې به دا حوصله د هغې به دا تسلي چې دغه حالات که زما په کور کې تیر شوي دي، دا حالات زما د نبي په کور کې هم تیر شوي دي. نو زه دا درته وایم چې د پیغمبر علیه السلام زندگی عجیبه په مسکنت و فقر کې زندگی وه. حضرت علی رضی الله عنه د ماښام وخت دی، کور ناست دی او بچي حسن و حسین دي او په کور کې څه نشته. حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه زهرا ته وایي ته ورسه د پیغمبر علیه السلام کور ته ورسه، که په هغې کې څه و د دې بچیانو دپاره به یې راوړې، زه به صبر وکړم ته به صبر وکړې، دا بچیان په صبر حسن او حسین نه پوهېږي. حضرت علی رضی الله عنه په کور کې انتظار ورته کوي. حضرت فاطمه زهرا راله د ماښام د لمانځه بعد. پیغمبر علیه السلام د ماښام د لمانځه بعد پر سنت لمانځه باندې ولاړ دی. د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک دا و چې د ماښام د لمانځه بعد سنت په کور کې کول او دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه وه. چې کله حضرت فاطمه زهرا دروازه وټکوله، پیغمبر علیه السلام لمونځ چابک چې ژر سلام په وګرځوئ. ام ایمن د کور مینځه ده،
هغې ته وایي ته ورسه الله دې خیر کړي دا ټکهاری د دروازې د فاطمې دی ورته الله دې خیر کړي فاطمه څنګه بې وخته راغله چې هغې ته کوم مشکل دی کوم تکلیف دی دا وخت خو د هغې د راتګ نه و چې کله دروازه خلاصه شوله حضرت فاطمه زهرا راله کښېنسته هغې یو څاڅکی د خپلې بېوسۍ اوښکې پیغمبر علیه السلام ته تویې کې بخاري شریف روایت دی شکت فاطمه مجل یدیها دا د لاس تڼاکې ورښکاره کړي ای د الله رسوله ټول ورځ وربشې دي شازه ده غرګۍ دي دا امیدوم په هغې باندې لاسونه تڼاکې دي ورته چې اوبه راوړم د سینه کې مشنې لارې پیدا شو او د مدینې ټولو انسانانو ته منځ یو غلامان ورسېدل که د فاطمې د خدمت لپاره یو غلام یا منځ دې ته ورکول شي څه به وشي پیغمبر علیه السلام ورته بچې دا نبوت دی دا بادشاهت نه دی چې در څو پورې د مدینې ټولو کورو ته نه رسېدلي تر هغه وخته د پیغمبر کور ته نشي راتللی ورته بچ اخر حضرت فاطمه زهرا ورته د الله رسوله زه په دې نیت رالم زما بچي وږي دي پیغمبر علیه السلام ورته بچې زما په کور کې 5 بزې ولاړې دي د غنیمت د بیت المال د غنیمت ایا دا دې خوښه ده چې دا 5 بزې د ځانه سره بوځې که 5 کلمې در وښیم په آخرت کې به ډېره ګټه درته حضرت فاطمه زهرا په دې پوهېږي چې زما پلار زما امتحان اخلي دا نه راته وایي چې هغه به هم درکم دا به هم درکم حضرت فاطمه زهرا یو څاڅکی ساه ونیوله مالا ورته بس د الله رسوله بس کلمې راوښه چې کوم شی ما ته په آخرت کې ګټه کوي هغه راوښه پیغمبر علیه السلام ورته بس بچې دا کلمې وایه یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین ورته بچې بس دا 5 کلمې ستا دپاره ډېرې خیر دي حضرت فاطمه زهرا چې څنګه راغلې وه دغسې راغله چې کله راله حضرت علی رضی الله عنه په کور کې په دروازه کې انتظار کوي ورته فاطمې ولاړې څه دې راوړل داسې ورته ویې ذهبت للدنیا وجئتک بالآخره ورته علي د دنیا دپاره ولاړم لیکن آخرت مې راوړی زه تللی په طلب د دنیا کې وم د هغې خوا مې د آخرت یو څو کلمې راوې هغه څه ورته ویې والله ان هذا اليوم خیر ایامک په الله قسم دا په ټولو ورځو کې ستا د زندګۍ بهترین ورځ ده ځکه زه دا وایم د پیغمبر علیه السلام زندګي د فقر زندګي وه نو ورقه ابن نوفل حضرت خدیجه الکبرا ته د پیغمبر علیه السلام دویمه نښانه دا بیانوي چې هغه نبي به فقیر نبي او درېیمه نښانه دا ورته بیانوي چې د هغې معرفت او شناخت او د هغې سره به محبت د ټولو شجرو او د ټولو حیوانانو وي چې په کومه لاره کې تېرېږي د درختو ته به دا ور معلومېږي چې دا نبي دی د هغې به ورسره محبت او چې په کوم لاره کې تېرېږي حیوانان چې ویني حیوانانو ته به دا ور معلومېږي چې دا نبي دی د هغې به ورسره محبت وي دا به داسې نبي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق حضرت جابر رضی الله عنه وایي موږ چې به کله په مدینه کې روانو مع حجر ولا شجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایي چې په مدینه کې به د پیغمبر علیه السلام سره روانم که به درخته وه که به ډبره وه هغې ټولو به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نارې وهلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې حضرت جابر رضی الله عنه ورسره دی زنګله ته وراوړي د ضرورت دپاره لیکن هلته زنګله کې کشني کشني بوټي دي او په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام پرده نه خوندي کېږي نو اخر حضرت جابر رضی الله عنه ته یې ورسه هغه درخته ده هغه درخته ده دې دوه درختو ته سملام ووایه ورته التئما علیه تاسو سره راجمع سئ یو ځای سئ سره چې زما پرده خوندي سي نو هغه درختې په دې مځکه کې ریښې شکیي سره نږدې کېږي او دواړه سره یو ځای سي بیا پیغمبر علیه السلام خپل ضرورت پوره کوي هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خدمت لپاره راجمع کېږي نو درختو ته به هم دا ور معلومېږي چې دا نبي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې آرام کوي پروت دی صحابه ناست دي یو درخت ته د هغې خپلې ریښې وشکولې په دې مځکه کې راځي پیغمبر علیه السلام چې پر کوم ځای پروت وي پر دې سره یو څاڅکی سایه وکړه ورباندې راکږه سوله هغې څه وروسته برته دا درخت ته ولاړه په خپل ځای ودرېدله صحابه ډېر په تحیرو کې دي ډېر په تعجب کې دي چې دا څنګه وشوله چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راکښېناستی
حضرت ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته دا درخت واقعا بیانې. پیغمبر علیه السلام ورته کوم درخت ورته هغه درخت. پیغمبر علیه السلام ورته دا درخت زما سره ډېر عشق او مینه ولا، او چې زه کله دلته تېرېدم دې د الله په حضور کې فریاد پیش کې چې الله ستا یو محبوب نبی پر دې لاره باندې تېرېږي، ما ته دومره اجازه راکړه چې زه د نږدې څه د هغې دیدار وکړم. او الله تعالی هغې ته د عرشه څه اجازه ورکړله، ځکه هغې زما دیدار له راورسېدله، او چې کله یې زما دیدار وکړی ورته د خپله ځا ورسېدله. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د نبوت معلومات درختو ته هم کېدی. ورقه بن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته وایي د هغې یوه علامه به دا چې حیوانانو ته به هم دا معلومات کېدي چې دا نبي دی. پیغمبر علیه صلات وسلام سره د حیوانانو عجیبه مینه او محبت. په حجة الوداع باندې پیغمبر علیه صلات وسلام حیوانان ذبحه کوي، ډېر حیوانان رالو، 100 اوښان حضرت علی رضی الله عنه د یمن سره وستلی دي، او پیغمبر علیه السلام چاړه په لاس کې د حیوانان راځي د یې ذبحه کوي. حیوانان مخ ته په رسۍ کې تړلی دي، دا هر حیوان پښې رسۍ شکوي او په منډه راځي پیغمبر ته خپله غاړه ایږدي او پیغمبر د هغې پر غاړه چاړه ورتېروي. حیوان ته دا ور معلومه ده چې زه ورمخ چې کم څوک ورمخته سو د هغې پر غاړه باندې چاړه تېره سوه، لیکن د هغې سره دا احساس دی چې چاړه د چا د لاس ده، ځکه هغې رسۍ شکوي یو د بله څه ځان رامخته کوي او پیغمبر علیه صلات وسلام ته غاړه ایږدي. مدینه منوره کې یو انصاري صحابي په منډه باندې رالی، ورته یې د الله رسوله زما اوښ نافرمانه سوی دی، زما اوښ په غوسه او په غضب کې دی، او د دې اوښانو د عادت سره چې څوک ولدي هغې ته دا ور معلومېږي چې اوښ چې کله په غوسه کې راسي دا بیا ډېر خطرناک وي، بیا دمزریس هم خطرناک وي، د هر حیوان څخه خطرناک وي، بیا هغه انسان دستي قتلوي او ختموي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته اوښ چیرې ولاړ دی؟ ورته یې په باغچه کې ولاړ دی. پیغمبر علیه صلات وسلام انصاري د مخه دی، پیغمبر علیه السلام ورته یې ته ما وروله. چې کله دروازې ته ورسېدی، د کوچنۍ دروازه ده، د هغې واخوا ته اوښ ولاړ دی، د هغې زګونه په خوله کې دي، هغه د خشم اواز کوي. د پیغمبر علیه السلام ورته افتح لی الباب، دروازه را خلاص کړه. هغه انصاري ورته انی اخاف علیک، د الله رسوله زه بیریږم چې دا اوښ به دې خوږ کړي، در باندې را حمله بسي. پیغمبر علیه السلام ورته ته دروازه را خلاصه کړه، لیس علی منه بأس، په ما باندې باک مه کوه، ما اوښ سره پرېږده. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه انصاري دروازه ور خلاصه کړه، د اوښ چې سترګې پر پیغمبر علیه السلام وموښتې، د هغې د سترګو اوښکې د پیغمبر علیه السلام پر پښو باندې وموښتې. فالقا بجرانه فجرجر، هغې رالی خپله غاړه د پیغمبر پر پښو باندې ورته کښېښول او په د تسلیم په شکل باندې ورته پرېوتې. پیغمبر علیه السلام انصاري صحابي ته وایي ته رسۍ راوه. هغې چې کله رسۍ راوړله نو پیغمبر علیه السلام د هغې پښې ور وتړلې، ورته اذن لا یعصیک ابدا، چې ده ته څومره ژوند الله ورکړي تا ته څومره ژوند الله درکړي بیا به ستا نافرمانه نه شي. یو بل اوښ هغه هم د نافرمانۍ په شکل د باغچې په بل سر کې ولاړ دی. پیغمبر علیه السلام د هغې اوښ پر طرف روان سو، هغې پر رامنډې کړې چې رالی د هغې اوښکې د پیغمبر پر پښو پرتې وې او پیغمبر علیه السلام ته سر کښېښوی. پیغمبر علیه السلام هغه ور وتاړی، ورته دا به په ټوله زندګي کې بیا ستا نافرماني نه کوي. نو ما درته ویل چې اوښانو ته هم دا ور معلومېدله چې پیغمبر دی او د الله محبوب دی او آخرنی نبی دی. پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې ناست دی، یو اوښ په منډه باندې رازغلي، چې کله رالی مسجد نبوي ته راننوتی او چې کله رالی فالقا بجرانه، د سر د پیغمبر علیه السلام په پښو کې، او د دې سره سترګو سه دومره اوښکې ولاړې 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 حتی ابتل الارض، د مسجد نبوي مځکه ټوله په نودس وله. صحابه حیران دي، اوښ پروت دی د پیغمبر علیه السلام پر پښو یې سر ورتېږد او د سترګو سه اوښکې بهیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دا اوښ فریادي دی، ما ته فریاد را رسوي، او دا اوښ د یو چا شکایت کوي، د یو چا د ظلم څخه در ما پورې ځان را رسوي. چې دی په دغه مجلس کې د یو انصاري صحابي پسې رالی، ورته یې د الله رسوله زما اوښ دی، زما څه نافرمانه دی. هغه اوښ په زبان حال پیغمبر علیه صلات وسلام ته شکایت پیښوي، ورته یې د الله رسوله چې زه کله ځوان وم تکړه وم نو ما د ده سره خپله وفا کوله، د ده ټول خدمتونه و بوټې راوړل، هر څه ما کول.
لیکن چې زه کله ختم سوم کمزوری سوم زما عمر تیر سو دی زما د هغې وفا بدله په دې شکل راکوي چې د چاړه راته تېره کړې ده زما پر غاړه باندې چاړه راږدي زما د طرفه وفا وه دی د وفا عوض په هغه جفا باندې ماته راکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام انصاري صحابي ته سی کوي هغه وایي ما د ذبح او د حلالېدو اراده کړې ده پیغمبر علیه السلام ورته هغه اوښ خو ستاسو ډېر فریاد کوي ورته دا اوښ به ما ته راک هغه ورته زما مور و پلار دې درته قرباني اوښ به څه اوښ به زه تا ته څنګه نه درکوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هغه اوښ په هیبس پیغمبر علیه السلام هغه اوښ آزاد کړي چې آزاد یې کې فرغا رغوتن هغه اوښ اسمان ته خوله پورته کړه ناره یې کړه چې هغې ناره کړه پیغمبر علیه السلام ورته آمین فرغا رغوتن ثانیه هغې دویم ګشت اسمان ته خوله پورته کړه بیا یې ژړه بیا یې ناره وکړه پیغمبر علیه السلام بیا ورته آمین فرغا رغوتن ثالثه دریم ځل یې بیا اسمان ته خوله پورته کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته آمین چې کله اوښ څلرم ځل خوله اسمان ته پورته کړه چې هغې ناره وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام در سترګو اوښکې راغلې صحابه ناست دي صحابه په ترتیب نه پوه آخر صحابه د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسوله د هغې پر 3 ځله د آمین ورته ووایي او پر 4م ځل د اوښکې توکې د دې په مقصد او په غرض باندې پوه نه سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وغوښته چې کله ما ازادي ورکړله هغې زما د امت دپاره دعا وکړه چې الله تعالی دې ستا پر امت باندې ظالم نه مسلط کوي چې ستا د امت استیصال وکړي د سره ختم کړي ما ورته آمین او بیا یې دعا وکړه الله تعالی دې ستا امت په کاختي باندې نه تباه کوي ما ورته آمین او الله تعالی دې ستا امت د دشمن په ذریعه باندې د مځکې څخه نه ختموي ما ورته آمین هغې څلرمه دعا وکړه چې الله تعالی دې ستا په امت کې اتفاق راولي او ستا په امت کې د اختلاف نه وي دې باندې ما امین سو ویلی ځکه زما رب ما ته وختي لا دا پیغام راکړی چې ستا په امت کې به تفریقي ستا په امت کې به اختلافات او ستا په امت کې به یو د بل سره نفرتونه وي نو ما ته دا یقین سو چې دا دعا نه قبلېږي ځکه دا فیصله الله تعالی ډېره وختي کړې ده نو پر هغې باندې ما ته افسوس و ژړا ودرېدله نو ورقه ابن نوفل هغې چې حضرت خدیجة الکبرا مبارکي ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نشانې بیانوي نو یوه نشانه دا ورته بیانوي چې هغې به یتیم نبي پیدا کیږي د هغې کفالت به رب العالمین په خپله کوي دویم دا دی چې هغې به فقیر نبي پیدا کیږي پر هغې باندې به د عربو د یو مالدارې زنانې مال و دولت خرڅېږي او دریمه نشانه دا ده چې د مځکې پر مخ باندې چې څومره درختې دي څومره کاڼې دي د هغې به د دې نبي معرفت او شناخت هم لري او د ده سره به ډېره مینه او محبت لري او څلرم چې هغې د مځکې پر مخ څومره حیوانان دي هغه حیوانانو د به هم د دې نبي نبوت ور معلومېږي ځکه دا عالمي نبي دی او هغې به هم د دې نبي سره ډېر محبت لري او د دې نبي په نبوت باندې به د هغې اطمینان وي حضرت خدیجة الکبرا د هغې څه وروسته د ورقه ابن نوفل سره پیغمبر علیه السلام راولاړی عداس نامي یو راهب دی هغې ته یې راولي هغې باندې هم ډېر عمر تېر سوی دی او ډېر بوډا او زوړ سړی دی هغې ته چې کله پیغمبر علیه السلام کښېناوی او د پیغمبر علیه السلام حال یې ورته بیان کړ هغې چې پیغمبر علیه السلام ته وایي ته راوز کېږه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته راوز کېدی ورته ته نور ما ته رانږدې سو چې کله پیغمبر علیه السلام نور ورته رانږدې سو هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدنه څه کمیس او لباس پورته کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وژو په مابین کې الله تعالی مهر نبوت ورکړی و بعضو روایاتو کې راځي لکه د کوترې هګۍ په داسې شکل باندې غوټه والا چې دا د ده د نبوت مهر و دا د ده د نبوت نشان و دا د ده د نبوت تصدیق و هغې چې کله د پیغمبر علیه السلام مهر نبوت ولیدی د هغې د خولې څه یو چغې وختې او هغې په سجده کې پروت و در ډېره پورې د یا قدوس یا قدوس نارې وهلې او هغې هم هغه ارمانو تمنا ښکاره کړه چې کومه ارمانو تمنا ورقه ابن نوفل ښکاره کړې وه هغې هم دا ویل کاش کاش الله تعالی ما ته زندګي را کړې وای کاش الله ما ته ځواني را کړې وای
چې کم دور کې قوم ستا مقابلې ته درېږي او قوم تا د مځکې سباسي او د دې وطنه څه دې پسې اخي، ما به ستا مدد او ستا کومک او ستا نصرت په ډېر ښه شکل باندې کړی وی. نو یو طرف ته د اسمانه څه وحي را روانې دي او بل طرف ته چې شیطانان اسمانو ته پورته کېدو هغې په سکروټو ویشتل شروع سو، چې کومې د غیب خبرې کاهنانو کولې هغه خبرې ختم سوې. او بل طرف ته د کسرا په ماڼۍ کې زلزلې راتلې او ناوله د حالات او نهر ساوه خشک سلو او بوتان ټوله نسکور پراته دي. په دې حالاتو کې چې ناوله د حالات دي، شاه فارس چې د فارس غټ بادشاه او د وخت عظیم قدرتو، هغې دستي د ملک کاهنان راوغوښتو چې وګورئ د مځکې پر مخ کومه پیښه سوې ده چې پر موږ دا ورځې دي، د حالات څنګه بدل را روان دي. کاهنان چې یو ځای سره جمع سو چې کومو شیطانانو دوی ته د اسمان خبرې راوړلې، هغه یې ټوله راوغوښتل چې تاسو د اسمان حال راته بیان کړئ، کومه پیښه سوې ده. هغه ورته وایي چې موږ اسمان ته ورښکاره سو، اوس موږ په اسمان کې په کاڼو په ستورو په سکروټو ویشتل کېږو. نو هغوی دستي عذر بیان کړي چې موږ حالات نسو بیانولی. هغه شاه فارس یو دوی ورځې بعد خوب ویني، په خوب کې الله تعالی خپل عرش اسمانو ته ورطلبي او په عرش کې یو صاحب عمامه ناست دی چې د هغې پر سر لنګوټه ده او ده ته دا وایي چې خپلې خزانې هغه چاته تسلیم کړه. هغه صاحب عمامه څوک؟ پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام حدیث دی قد اعطیت کنز من الاحمر والابیض، الله سري او سپینې خزانې ټولې ماته په نصیب راکړي. د هغې څه وروسته بیا الله تعالی د پیغمبر علیه السلام نبوت ته ترویج ورکوي. چونکې ټیم مختصر دی، که زندگی وا د دې بیان بله شپه بله جمعه کې کو. الله دې